بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ورور تاسو ملګری قاری صابر یو ځل تاسو ته بیا مخاطب یم. ملګرو نن بیا راغلی یم د شیر بادر بیې خواله او لکه خوشحالي مو لا هم راوړې ده. حالانکې تاسو زموږ ویډیو کتلی شئ چې د شیر بادر بیې سره الحمدلله دا زموږ درېیمه څلورمه پیره ده چې د هغوی کوم حق د سنان ماشوم دپاره راورسي نو هغه موږ هغوی ته رارسوو. ملګرو تاسو ته ډېره ښه پته ده چې د سنان ماشوم اواز ما کېښودی دی مخې ته دې خلکو ته او دا کتونکي څومره ګوري نو سنان ماشوم د بلډ کینسر مریض دی، د دې هینه سوځي. د دې فایل دا زما سره موجود دی، دا هم زه ستاسو سره مخاطب کوم چې یاره دې ته څونه هینه ختلې ده او د دې څونه هینه په کار راځي او دې ته چې د څونه پیسو ضرورت دی چې هغه د شیر بادر بیې په وس کې نه ده. خو دې نه څه مودې وړاندې ما ویډیو کړې وه چې په هغې کې ما د دوی سره څه امداد کړی و، د یو ملګري رالېږلې شوي پیسې ما دوی ته رارسولې وې. بیا پکې د شیر بادر موره بیجېده نو هغې پکې یو فریاد کړی و چې زموږ ته د چیو چینو د غوړو د هر یو شي ډېر سخت ضرورت راځي، ځکه چې کومې پیسې راځي هغه په دې ماشوم باندې لګي او بیا چې دی نو زموږ سره د کانې پینې دومره پیسې نه وي چې موږ پرې ځان له په هغې باندې کانه پینه وکړو، موږ ځان له په هغې باندې چې دی نو وړه وریجې راوړو، چیلي راوړو، زموږ هر یو څه بل دا کور هم د دې د کرایه دی. تاسو د دې کور دا کنډیشن کتلی شئ چې دا په څه حالات کې دوی په دې یوه کمره کې چې دی نو وخت تېروي، په دې یوه کمره کې چې دی نو د دوی ګزران دی او دا کور هم د کرایې دی پردی کور، دوی په پردي کور کې اوسي، دوی څه خپل کور یا خپل معاش څه هېڅ شی نشته. نو شیر بادر بیې د اواز الحمدلله موږ دې دنیا ته کېښودې، مخې ته دې خلکو ته کېښودې. الله پاک دې د هغه خلکو سره ښه وکړي چې کوم د شیر بادر بیې د دې دوی سره ولاړ دی. دا ماشوم چې دی دا یو مستقبل دی او خپلو بچو ته خلک ډېر زیات خوشحالېږي چې په خپلو بچو باندې ښه تعلیم وکړي، ښه تربیت ورکړي او بچې روغ وي په صحت باندې، نو خلک خپلو بچو ته په دې حالاتو ډېر خوشحالېږي. زه د دې خلکو نه یو اپیل هم کوم، ګوره هر څومره خلک چې او صاحب مال یې، دولت وسرئ، مال وسرئ، نو پهله خو په خپل کلي باندې په ګاونډ باندې پهله خپل خیال کوئ چې یاره زموږ سره څوک په کلي کې نهر دي، په ګاونډ باندې څوک چې دی نو هغوی بې وسې دي، د خپل بچي دپاره به د جامو وس نه لري، د پایزار وس به نه لري، نو که څوک چاله نه وي نشی ورکولی نو ټولو خلکو نه زه د زړه تل نه د یو اپیل کوم چې یاره ستاسو په بچو باندې کم پایزار لنډ شي، کم جامې لنډې شي، کم سوټونه لنډ شي، نو هغه برای مهرباني داسې خلکو له راشه، د داسې خلکو سره ودرېږئ، هغه پایزار چې دی، هغه جامې چې دي، هغه ګرم سویټرې چې دي، هغه داسې خلکو له راوړئ، د داسې خلکو په کار راځي. بې انتها یخني ده، واورې شوي دي غیر چاپېره، دومره یخني ده. د دې خلکو تاسو کتلی شئ، دا بابا کتلی شئ، دا بابا صرف یو د پوډیلي په څادر کې ناست دی، نو دوی هېڅ قسمه داسې وس نه کېږي چې هغه ځان له سویټر وکړي. زما سره که شیر بادر بیې مو وکتلو نو دا یو زوړ څادر یې په سر کړی دی، د خپل غم ورسره نشته، د خپل بچي صرف د زندګۍ غم دی ورسره، نو دا بچي یوازې له ده نه دی، دا زموږ د ټولو دی. څومره چې مسلمانان دي بیا څومره پښتانه یو مونږ، نو الحمدلله زه په دې فخر کوم چې یاره داسې اواز چوپ شو پښتانه بیا په دې خبره کې ټول یو شانتې ولاړ. ابی فریاد کړی و زما د انګلینډ چې کوم ملګری دی د لندن، هغوی د ابی دپاره دا 12,000 روپۍ رالیږلي دي چې دا به ابی ته تاسو حواله کړئ او د سنان ماشوم دپاره به انشاءالله العزیز زمونږ دا اواز د هغې پورې تر څو پورې سنان ماشوم په خپلو پښو نه ولاړ او د دا بیماري ختمه شوې نه، نو د ابی نه به صرف دوه تپوسونه کوو چې ابی له دا پیسې راغلي دي، ابی زموږ د هغه ملګري دپاره څومره دواګانې کوي او ملګري ته خامخا خصوصي دواګانې ورکړي، ځکه چې هغوی هم په مسافرو کې دي. الله پاک د هغوی په مسافرو کې مشکلات، مصیبتونه، داسې تکاوتونه هغه الله ختم کړي. او ابی سره به د خبرې کوو او معصوم چې تاسو ته مخې ته دی، د هغه کاغذونه هم تاسو ته مخې ته دي، د هغه د دوایانو یو وړوکی کلیپ درته ښیم دننه په کمره کې دي، هغه به هم تاسو ووینئ چې یاره د سنان ماشوم څومره دوایانې پرتې دي، څومره دوایانو سره علاقه دی. ابی ستاسو چې څه تکلیف دی هغه هم تاسو دې خلکو ته وړاندې کړئ او چا چې دله پیسې رالیږلي هغوی ته تاسو څه وایاست. السلام علیکم او خدایم روغ لره، الله پاک دې دله دې وزونه درکړي، خدایم فقیر په دنیا روغ لره او خدایم د بدو بیمارو وساته. زمونږ دغه حالاتونه ویني چې دې قاري صاحب تاسو ته څه وویل، دغه زمونږ حالاتونه دي او په پردي کور کې اوسېږو او که ستاسو څه وس کېږي وکړئ راته څه دغه حالات همدا دی او موږ دا قصې یو الله م روغ لره، خدایم په ژوند ډېر لره، الله م ژوند د ډېره کړه او خدایم په اخري په دنیا خوشحاله لره. د دې دواګانو نه زیمه چې غټ دولت بل نشته او یو شاعر فرمایي چې که دې وس وي د کعبې د جوړولو، د بې وسه انسان زړه جوړ کړه کعبه ده. نو حقیقت خبره ده چې
د دې خلکو زړونه ساتل دا داسې ده لکه کعبه ساتل چې د دې شاعر په دې شاعرۍ کې په دې خبره کې هېڅ شک نشته او ودرېږئ د داسې خلکو سره زه ابۍ ته پیسې ورکوم او ابۍ به یې تاسو ته ووایي چې دا 100 روپۍ دي ابۍ دا پیسې شمار کړه دا 100 روپۍ دي 12,000 ښه ښه بس دعاګانې کوئ زموږ ملګري ته ښه انشاءالله تاسو ته به نور هم راځي الله دې نه خفه کړي امين د شیر بادر بھائی چې کوم والد صاحب دی هغه نه به هم دغه وکړو چې هغه تاسو ته څه وایي او څه دعاګانې بابا تاسو سره چې چا د امداد کړی د هغوی په باره کې تاسو څه وایي تاسو خو دعاګانې کوئ که نه دعاګانې بالکل کوو الله دې د غمونو وساتي خدای دې په خوشحالو لري زموږ د غریبانو سره چې که الله پاک دې صفا او خیر کړي بابا ما اورېدلي چې شیر بادر وایي چې زما والد صاحب ډېر زیات بیمار دی نو ستاسو بیماري سره تاسو هم بیماران یې که نه بیمار یې ما دغه زوی د بلجې دغه زه په خپله باندې همدغسې عاجزه شوی یم بس دا تاسو هر څه ویل دا د دې د کور کنډیشن دی موږ تاسو ته نور څه نه شو ویلی خو دا زه تاسو ته ښیم په دې کیمره باندې چې دا تاسو وینئ دا د یینې چې کوم ریزلټ دی هغه دی او دته دونه یینه خیږي چې کله ورته یینه وخیږي نو کله پرسنټیج سیوا شي کله کم شي دا تاسو کتی شئ چې څونه ملګري دي دا تاسو وګورئ چې کم پړه لیکه خلک دی نو هغوی ته به پته لګي چې یاره د دې څه ریزلټ دی دا حقیقت کیسه دي باقاعده کاغذونه دا اکسریانې دي دا هر څه موجود دي خو دا تاسو په خپله وینئ چې دا د یینې ریزلټ دی دغه څونه ورته ختلي دا باقاعده د دې ځینې اخوا ورته دا خیږي دا د میاشتې حساب دی صحیح ده نو د دې تاسو په خپله اندازه لګولی شئ او په دې کې نور د وینا څه پاتې نه دي خو دا خپله خپرونه به راغونډه کړو او وړوکي کلیپ چې د دوايانو دا سره هم تاسو کتی شئ چې یاره سنن ماشوم ته په دې وړوکي ماشوموالي کې هغوی ته څومره دوايانې پرتې دي دا ډېره ګرانه زندګي ده راشئ ودرېږئ د خلکو سره صحیح نو د دې خلکو سره چې دي نو ودرېږئ د دې خلکو اواز جوړ شي د دې خلکو چې دي نو مرستیال جوړ شي مرسته شي د دې خلکو سره چې دي نو خبر پور امدادونه وکړئ دویمه خبره دا که یو سړی وایي چې زه د شیر بادر بھائی سره روبرو میلاوېدل غواړم ما سره کانټیکټ وکړئ کوم سکرین تاسو ته نمبر ښکاري په دې زما سره رابطه وکړئ او دې په خپله د ګردو بیمار دی زه هم باقاعده له ده خوا ته راوستی شم د ده نه خپل حالات په خپله تپوس کولی شئ یو سړی ورته امداد راوړي شي او په خپله یې ورکولی شي دا به هم په ما احسان وي په خپله یې ورته راورسوئ الحمدلله د دې دا درېیمه څلورمه پېره ده زه دا امداد رارسوم چې کوم د هغه بهر خلکو هغه راورسوي نو ویډیو اوږده شوله بیا خلک دونه نه ګوري ویډیو شیر کول لایک کول دا مه هېروئ ویډیو مخکې شیر کړئ چې دا داسې خلکو ته ورسي چې هغه خلک صاحب مالي او د دې سره امداد وکړي نو ویډیو لازمي شیر کړئ ویډیو د شیر کېدو ستاسو نه زما یو اپیل دی او د کیمرامین شهاب سره خپل روح قاري صابر له ورکړي اجازت د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته